ته داسې شه. د لوړ همت نښه دا ده چې د ځان لپاره یوازې په هغه څه راضي شي چې تر ټولو غوره وي. د زهد نښه دا ده چې له دنیا څخه مخ واړوي په داسې حال کې چې دنیا تا ته مخه کړې وي. د پرهیزګارۍ نښه دا ده چې له شبهاتو ځان وساتي. د سخا او کرم نښه دا ده چې په هغه څه کې هڅه وکړي چې خلک یې په اړه نه غږیږي، نه په هغه څه کې چې د هغوی ترمنځ معمول وي. د لویوالي نښه دا ده چې پر حقه لاره ثابت پاتې شي، که څه هم چې ستړیاوې دي زیاتې شي. د رښتینولۍ نښه دا ده چې خبره دې په ډاډمنتیا، ویره، تم او نهیلۍ کې یو ډول وي. د حکمت نښه دا ده چې لومړی په خپله پر هغه څه عمل وکړي چې خلک ورته رابولي. د نیکو اخلاقو نښه دا ده چې په خپل کور کې تر ټولو خلکو ښایسته اخلاق ولري. د تقوا نښه دا ده چې له خلکو سره ښې اړیکې ولري. د الله تعالی لپاره د غیرت نښه دا ده چې له هغه چا سره ملګرتیا ونه کړي چې د هغه د حدودو پروا نه کوي. د تواضع نښه دا ده چې د کامیابۍ پر مهال پر ځان ونه ویاړي. د استقامت نښه دا ده چې اخلاقی فضیلتونه د شرایطو د بدلون پر وخت بدل نه کړي. د اخلاص نښه دا ده چې د الله تعالی رضا ترلاسه کول د خلکو پر رضا او خوښۍ کې غوره وبولي. د صبر نښه دا ده چې خلکو ته شکایتونه ونه کړي. د شکر نښه دا ده چې د هغه چا په حق کې د نیمګړتیا له امله حیا درشي چې له تا سره یې نیکي کړې وي. له خپل بنده سره د الله تعالی د مهربانۍ نښه دا ده چې سخت کارونه ورته اسانوي، په لږو یې راضي کوي، لرې شیان ورته نږدې کوي او له هغه دردونو یې ساتي چې د زغملو توان یې نه لري. د حقیقت نښه دا ده چې ساده او واضح وي او عالم او جاهل دواړه پرې وپوهیږي، خو که چېرته داسې ګونګ او مجهول وي چې هیڅوک پرې نه پوهېده مګر داسې سختي او رنځ وګالي، دا نو بیا حقیقت نه بلکې هسې تش خیال او وهم دی. د بصیرت نه لرلو نښه دا ده چې انسان د خپل کور له تیارې په تنګ شي، په داسې حال کې چې د خپل زړه تیارې ته خوشحاله وي. د بدبختۍ علامه او نښه دا ده چې انسان د قبر خفګان ته اندېښمن وي خو د خپل زړه خفګان ته هیڅ ارزښت نه ورکوي.